function ویا څه شي کلمه اول فارمول کې وایي فنکشن څه ده څه شی ده فنکشن function is a block of codes used to perform a specific task. فنکشنز د کوډونو یو مجموعه ده د دې په خاطر باندې استعمالي تر څو پورې مشخصه وظیفه ترسره کړي. صحیح ده. لکه موږ وایو چې ګوره سم چې دا یو فنکشن ده وینئ او یو خاصه وظیفه ترسره کوي. خاصه وظیفه په دې معنا باندې چې هغه وظیفه معلومه ده. مثلا که دا زه اوس انټر کړم دا ګورې جمع یې ترسره کړه دا معنا چې اوس جمع چا ترسره کړه دې سم ترسره کړله. صحیح ده. په دې سم تر شا د ډېر کوډونه موجود دي سلهاو ډولونه کوډ دې تر شا څنګه ده پروت ده. صحیح ده. نو د کوډونو یو مجموعه ده چې خاصه مشخصه وظیفه ترسره کوي او په اکسیکیوټیو فنکشن یو یونیک نوم لري. یعنې دا معنی چې بل نوم باندې به سم فنکشن نه وي همدغه یو فنکشن به وي. صحیح ده. ځکه فنکشن چې دا د کوډونو یو مجموعه ده چې یو خاصه وظیفه څنګه کوي ترسره یې کوي. دا باندې پوه شوئ. یعنې تر شا ډېر کوډ پروت وي دې فنکشن یې که زره فنکشن لیکم که مینیمم لیکم ګوره که اوس خلاص کړم دا ګوره دې تر شا کې داسې غاټ کوډ پروت وي. صحیح ده. ښه بیا د فنکشن یې دوه ډوله دي. یو چې دا یوزر فنکشن دی او بله کومه فنکشن ده بلټن فنکشن دی. یوزر فنکشن هغه فنکشن دی چې په خپله یوزر جوړوي. صحیح ده. یعنې مطلب د ضرورت مطابق خپله یو فنکشن ورته جوړه کړي. خو دا اکثره وخت هغه خلک جوړوي چې کمپیوټر پروګرامران وي. څنګه وي؟ پروګرامر وي. پروګرامر یې چا ته ویل کېږي چې د کمپیوټر خپله پروګرامونه جوړوي. او بلټن فنکشن بیا هغه فنکشن دی چې مطلب هغه څنګه وي تیار مخکې نه مایکروسافټ کمپنۍ په ایکسل کې جوړ کړی دی. صحیح ده. اوس موږ تاسو کوم فنکشن وایو بلټن فنکشن. صحیح ده. د دې مجموعې نه موږ اوله فنکشن لرو مثلا اډیشن ویلې مو مخکې څه ډول کولی شي جمع ترسره کړو. بل مو چې ویلي وو سبټراکشن بل ملټیپلیکیشن او بل چې وو ډیویژن. صحیح ده. سم پروډکټ minimum maximum average count A upper lower proper. صحیح ده. trend ln length ځه راځو اډیشن جمع څه ډول ترسره کوو څو طریقو باندې. مثلا اول فلانه طریقه ده چې عددونه ولیکئ جمع ولیکئ انټر یې کړئ ټول به جمع شي. یا که چېرته مو عددونه داسې لیکلي لکه دا بیا ولیکئ چې مساوي هر یو عدد انتخابوئ جمع یې. دویم عدد داسې انتخاب کړئ دننه څه راغلل h تر 10 دا معنی چې دغه خانې نوم څه ده h تر 10 یا h 14 ده. صحیح ده. جمع کړئ د چا سره مثلا د دې خانې سره انټر یې ټول به جمع شي. یا ته وایې دا په دې طریقه نه جمع کوم بیا د فنکشن نه کار واخله داسې ګوره مساوي سم که اوس خلاص د دې خانه کې ودرېږي دا اوله خانه کې شپ کیبورډ کې ونیسئ بیا په ایرو کې باندې ایرو کې پېژنئ د غشي کې څلورو طرفونو څخه بیا وګورم بر طرف ته به ایرو کې پرېس کېدای شي ټول مو انتخاب کړل بیا قوس بند کې انټر کړئ. یا وګورئ د دغې خانې ادرس څه دی دغه h څو ده 12 او د دغې خانې څه ده 12 په دې ځای کې دریځه مساوي سم جمع که اوس خلاص h څو ده 12 د h 12 نه نیولې ډبل ډاټ تر څو پورې زر تر h تر 10 یا تر 14 پورې بیا که اوس بند کې بخښئ تر څو پورې ده 12 h څو ده 12 دا که اوس بند کې بیا انټر کړم. صحیح ده. یا که دا نسي کولی الټ ونیسئ بیا مساوي ووهئ بیا
انټر ټول ورته کې یا کله چې نوې دا ټول انتخاب کې لاندې وګورئ خپل د جمع د تر واسه جمع دومره د کاونټ دومره دا اوسط دومره ده سم منفي تر سره کوي لیکن چې مساوي دا عدد ماینس یو بل عدد ورکړي مثلا دا عدد صحیح ده یا ته لیکم چې مساوي دا عدد ماینس کوم عدد دا کله څنګه کولای چې مساوي دا عدد ماینس یو بل مشخص عدد ورکړي مثلا 300 انټر کې دا وګورئ مشکل خلاص بل ضرب کوي مساوي دا ضرب څه شي دا عدد یاد شي چې مساوي دا عدد مثلا ضرب یو مشخص عدد ضرب ویل کړه انټر کې دا وګورئ که تقسیم کوي ضرب د اساس کولای شي ګور کډیر عددونه ویل کې چې مثلا پروډکټ ضرب لپاره استعمالي صحیح ده لاندې چې کې ګور هر وخت دې ځای ته ګوري دې ځای ته وینئ اول چې غواړم ان دا معنی اول نمبر انتخاب کې کاما به چې غواړم دویم نمبر مثلا دویم دا نمبر ده بیا کاما بل کوم سره ضرب ده بیا کوس بند کې انټر کې دا وګورم ټول به ضرب شي صحیح ده فنکشن کې دا قانون د سوه سره کله سم دا کوس نه ده دا مش خلاص کو باید خامخا په اخر کې کوس څنګه شي بند سي اوس ګوره دا کاما بل کوم د سره جمع کوي مثلا بل مثلا دا د کاما بل کوم د سره جمع کوي دا کوس مخ خلاص کړي که څنګه په اخر کې باید خامخا څنګه کوي بند تقسیم کوي مساوي دا مثلا ضرب تقسیم یو بخش د سلاش تقسیم په دې انټر کې دا ورته تقسیم شو صحیح ده سم کومه ده ته یا ضرب ټول ناقص نس کولای کېږي ولنه دا ورته مساوي پروډکټ کوس خلاص لاندې غواړي نمبر ویني دا ورته ټول انتخاب کوي بیا کوس بند کوي انټر کې دا ورته ټول سره ضرب مینیمم چې ټول کې ټول نه کوچنای ته غواړې د لیست کې ټول نه کوچنای عدد پیدا کړې مثلا ام آی ان کوس خلاص وینه نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دا معنی د نمبر لیست انتخاب کړئ بیا کوس بند کړئ انټر کې دا ټول نه کوچنای عدد څلور ده ته غواړې په یو لیست کې ټول لوړ عدد معلوم کړي میکسیمم کوس خلاص ټول عددونه به انتخاب کړئ بیا کوس بند کړه انټر کې دا ټول لوړ عددونه به انتخاب کړئ صحیح ده او سکه وباسي ګوره مساوي ایوریج کوس خلاص دا خانم څخه انتخاب کړه ګورئ دا خانم انتخاب کړه وینئ دلته وګورئ دا ایروکی ده وینئ شپ به ونیسئ دا بیا به د ایروکی باندې به کلیک کوئ دا شپ نیولی بیا به دې باندې کلیک کوئ دا وګوره دا وهئ بیا وګورئ کوس بند کړئ انټر یې کړئ داسې وګوره یعنې داسې وګوره مساوي سم کوس خلاص اوله خانم انتخاب کړله شپ به ونیسمه بیا په ایروکی باندې وګوره چې بره انتخاب کړمه کوس بند کړئ بیا انټر اوسط باندې پوه شوئ ګوره یا مساوي ای وي ایوریج کوس خلاص دا ټول انتخاب کړئ بیا کوس بند کې انټر کې دا ورته چې وتلو اوسط بل څه دا کاونټ شته کېږي شمیرل لیکن چې مساوي کاونټ کوس خلاص دا ټول انتخاب کړه بیا کوس بند کړه انټر کې دا ورته نه واخیستل شپږ کاونټ ایچ مطلب ګوره دا د نمونه نه شمیرلای کله ته ولیکم چې نیم مثلا عمر زاهد خان علي کولی کنه مساوي کاونټ کوس خلاص دا وګورم دا ټول څه شمېر څه جواب یې صفر دا کدا یو څه شمېر عددونه کوم غواړي دا مو شمېر بیا ته لیکو چې کاونټ ا کوس خلاص کې ټول انتخاب ته بیا کوس بند کا کاونټ ا کوس خلاص ټول انتخاب کې کوس بند کې انټر کوي تاسو کاونټ ا نه ده څه دا کوس انتخاب کې بیا کوس بند کې انټر څونه پر راځي چلو دا یو څه پر راځي نمبر دې پر اوداس مطلب آل کټیکس په نمبر کار شوی اپ پر معنا غټ لور معنا کوچنی پراپر څه مطلب مناسب تاسو دلته څه کولی کې نیم دلته مثلا ولي کې څه شي اپ او دې ځای چې لیکما لور او دلته چې لیکما پراپر مثلا زلته نوم لیکم عمر زه دلته د ډایرکټ غټو حروف وتاوړې دلته وړو حروف وتاو دلته مناسب مساوي یو ډبل پی آر اپر کوس خلاص دا انتخاب کې بیا کوس څنګه کوم باندې انټر کې دا ورلا کې اپلای کوي دا پر نه کنټرول ډی به ونیسي هو هاي لوور مساوي او ډبل کوس خلاص کوم نوم دی وایي دا نو دا ګور ټول وړو حروف وتاوړي بیا د کانسي مساوي پراپر کې ځای سر حروف په غټ نور به څنګه وي کوچنی باندې اوس ګوره دام لاندې اپلای کوي کنټرول ډی
هر فارمولا لاندې اپلای کوي ټول خانې بلاندې انتخابوي د دې په شمول بیا به چې وهي کنټرول دی دا وګوره زه کله زاهد دلته په غوټه حروف شو دلته په وړو حروف سره دلته څنګه شو پراپر شو یعنی دا معنی زاید غټ دا نور څنګه دی کوچنی دی بټ ټرم د ټرم سره د سپیس لمنځه وړي همدغه څه وګوره ټول باندې سپیس وګوره عمر مثلا علي دا وګوره حلیم غټ حروف وته کوچنی حروف وته او پراپر صحیح ده ټرم څه ډول کیږي ټرم څه مطلب دا وګوره ټرم سره سپیس لمنځه وړي مثلا تاسو ته لیکلی چې احمد سپیس مو ډیر ور کړی وي خان وزن ته لیکل چې مساوي ټرم قوس خلاص کوي دا انتخاب کوي قوس بند کوي انټر کې دا وګورئ سپیس څنګه کړو ومنځه یو صحیح ده ال ان سي د لینث دا څه ډول کیږي لینث مطلب لینث فاصله ته وایي کیږي دا وګوره تاسو مثلا دلته یو نوم ولیکئ داسې ځان سمات دې دلته لینث شو کوي دا څو حروفونه جوړ ده صحیح ده لیکن چې مساوي ال ای ان قوس خلاص کړه انتخاب کړه قوس بند کړه انټر کړه کنټرول ډی په نور باندې ما اپلای کړه اوس ګوره دلته لیکن چې عمر څو حروفونه جوړ ده خوس دا وګوره خپل د تاغه د شی حساب علي درو حروفونه جوړ ده صحیح ده مخکې بیا موږ تاسو پرملو کې وایي چې بیا شرط ورکوس کوي یو نوم د دوه حروفونو غټ مثلا ماته دا میسج راکوي خبره نه ورسېده داس نه ما کس نه کېږي ها سخت نه وي بعد شانت سي خیر پرملو کې ان شاء الله ټول باندې پیږي اوس یې سړی دومره پاده باندې په خپل طریقه خپل کېږي لیفت کوم طرف ته کېږي چپ طرف رائټ کوم طرف ته کېږي کی طرف میډ چې شو کېږي میډم یا مابین صحیح ده په چپ طرف نه مثلا تاسو یو څو حروف راخلئ اگر زه لیکم د افغانستان یا به ته ورکړئ نیم دې ځای کې ورکوم چې لیفت دلته ورکوم چې شی رائټ او دلته څه ورکوم میډ یا مابین صحیح ده میډم اوس زه وایم کله دلته زه ولیکم چې افغانستان دلته د اول درې حروف ترې راخلئ دلته ښي طرف نه دلته منځ نه زه لیکم چې مساوي ال ای اف ټي لیفت قوس خلاص افغانستان کاما نمبر کریکټر دا معنی څو کریکټر راوخلم درې تاسو څو انتخابوي قوس بند کړئ یا د ښي طرف نه راخلئ ار آی جی ایچ ټي رائټ قوس خلاص کوم طرف نه راخلم ټیکس نه کاما څو حروف ترې راوخلم درې یا د مابین راخلئ مساوي ام آی ډي قوس خلاص اول ګورئ چې غواړئ لاندې ته ګورئ دا معنی ټیکس انتخاب کړئ چا نه راخلئ دې ټیکس نه بیا چې لیکلي دي سٹارټ نمبر د څونه د شروع دا خو د مابین راخلا من ځوان د څونه د شروع څلورم نه کاما څو حروف دی راوخلې څلور مثلا نه قوس بند کړئ یا انټر کړئ دا وګورئ چې نه شروع کنه شروع او څو حروف تر راوخل څلور حروف تر راوخل دا اوس کله ما اپلای کې کنټرول ډي دې ځای کې کنټرول ډي او دلته کنټرول ډي اوس یو ګورئ تاسو دلته صرف نوم لیکي خپل باندې تر راخله یا مثلا دلته لیکم لکه هلمند مثلا دا ګوره اول درې حروف دلته اخیری طرف نه درې حروف او دای کوم ځای نه راځي سنټر نه یاد ما باندې څه مشکل نه کیږي ها بل څه دا سمال چې ټول کېږي کوچنی او لار چې معنا غم کچې مثلا تاسو عددونه دلته ولیکئ پر مثال مال تاسو عددونه لیکلي وي دا د نور کلزغانه چې دې کې دویم کوچنی عدد معلوم کوم څو کوچنی عدد ګوره په مینیمم سره خو د ټول نه کوچنی عدد معلوم نه مینیمم سره چې معلوم نه د ټول نه کوچنی عدد کته څو کوی سماته دویم کوچنی عدد معلوم کا نو ته ولې کې سما ساوي سمال قوس خلاص کړئ ټول باندې انتخاب کړئ دلته ورته سکاما څو کوچنی عدد معلوم وو دویم یا دریم مثلا نه قوس بند کې انټر وکړه اول کوچنی عدد څو ده 15 دویم هم 15 ده او دریم بیا څو ده څلور کما سم دا درې کو او ته ټول پر مثال څلور پنځوس یا مثلا درې ډیر دوه وستا وسو راغی ځکه اول کوچنی دا کنه دا درې دویم څو ده 15 او څلورم څو ده د او بخښ دریم دوه وستا کته وایي چې ټول لوړ عدد معلوم کې لکه پر مثال موږ تر کې ماکسیمم دا خو ماکسیمم دا بیا څنګه کوي ټول نه لوړ عدد کته څو کوی اسمات دویم لوړ عدد پیدا کوم مساوي بیا لارج قوس خلاص دا انتخاب کوي بیا کاما څوک چې غټه عدد غواړم دریم انټر کې ضرور سوا
15 دیرش ګوره اول غټ عدد دغه ده 545 دویم بیا څو ده 450 او دریم څوم ده څو ده 415 دیرش دا ټول نه غټ عدد ده مشکل خو نه سکه ها خلاص نه کې مشکل دي ها SQRT څه مطلب سکوائر روټ یا مربع جذر صحیح ده مثلا تاسو سوال دونه لیکلي وي دلته فرض مثال دا کزل تلیکم اسی مساوی SQRT کاوس خلاص نمبر ورکوم فرض مثال کوم نمبر انت سلوشتو کوم مربع جذر یو باسما کاوس بند ته یا انټر کې دا وګورئ څو جذر سو و یا د تاسو راځم ته ولیکئ چې پاور چشتو کیږي توان مثلا دلته لیکم چې مساوی پاور کاوس خلاص څلور کاما څوک توان باندې د درې څو کېږي څلور شپېته نه کېږي ګوره دلته وګوره مساوي دا عدد ضرب کوم عدد دا ضرب دا انټر کې دا وګورئ څلور شپېته که چېرته ته غواړې چې مثلا روټ پیدا کړې لکه یو عدد څوم جذر غواړې 3 کاما n روټ n دا مطلب چې لا یتناهي صحیح ده مثلا موږ دلته بیا خاص د سیاغ نه ورته لرو فنکشن په دا به پاور نه پیدا کوي لکه ځکه چې مساوي پاور کاوس خلاص په جذر کې دا یو قانون د سکلم د عدد جذر نو باسو دا ول به توان شکل طاقت شکل تاړو او کومه درجه است دا چیرته راځي لاندې راځي د قاعده ته یو برخه مثلا ځکه چې پاور د څو هغه جذر غواړي یو سلو 25 مثلا صحیح ده کاما څوم جذر غواړي دریم یو تقسیم کې درې باندې څوم جذر تاسو غواړي صحیح ده کاوس باندې به انټر کې څو ده پنځه د یو 25 ته درې جذر څو ده پنځه نه ده ها مثلا دې 2 درسو پنځم جذر څو ده 2 ده کنه مساوي پاور ګوره کاوس خلاص اول چا غواړي نمبر لاندې ګوره وینئ مثلا زه دې باسم کاما څوم جذر یو باسي پنځم یو به تقسیم کې څوم استباس په ما باندې یو تقسیم یې بیا کاوس باندې انټر څو ده 2 ده صحیح ده بل څه ده فاکتوریال ده FACT فاکتوریال به د مسلسل عددونو ضرب تسویه کېږي فاکتوریال صحیح ده مثلا تاسو دلته غواړئ چې څو عددونه فاکتوریال وباسئ مثلا فاکتوریال کاوس خلاص عددونه به دلته ورکړئ مثلا زه څلور عددونو فاکتوریال باسم څو ده لرسیا مثلا فاکتوریال کاوس خلاص څو عددونه وباسئ شپږو 200 دا دا معنا ورکوي چې ګوره که یو دوه مثلا 3 4 5 6 دا عددونه چې مسلسل سره ضرب کې څو به راشي 200 ګورئ پراډکټ څو شول نو داسې لاندې مونږ لیکو ګوره مساوي فاکتوریال کاوس خلاص څو عدد پنځو عددونو انټر کې دا وګورئ څو ده 200 صحیح ده بل څه ده LCM ده او بل څه ده GCD ده LCM مطلب لیست کمان ملټیپلایر او GCD مطلب greatest common divisor کوچنی مشترک مضرب او لوی مشترک نه او کوچنی مشترک مضرب او دا لوی مشترک قسم صحیح ده ځکه چې مساوي LCM کاوس خلاص کوي دلته نمبر ورکوم پر مثال لاس کاما بل څه دي شل کاما دیرس به انټر کا څو شول لاغه دا د معنی د شپېتونه بل ات کوچنی عدد نه په دریو سره په عین وخت څنګه شي تقسیم په لاس شل او دیرس باندې په عین وخت څنګه شي تقسیم بل د کوچنی عدد د شپېتونه ته نشته صحیح ده بل څه در اصل دلته GCD د greatest common divisor تاسو لیکئ مثلا GCD کاوس خلاص صحیح ده کله مې دا ورته انتخاب کول واسه تاسو غواړئ کوم عدد ورکړئ مثلا لاس سما ورکوم لاس کاما څو شل کاما دیرس به انټر کوم څو ده دا د معنی د لاسونو لوړ عدد بل نشته چې په عین وخت کې درې سره دوی څنګه شي تقسیم شي مشکل نه سکه ها بل څه در سره پای ده پای فنکشن پیژنئ پای قیامت غواړي ولیکئ چې مثلا پای کاوس خلاص کاوس باندې انټر کړه دا پای قیامت شو که چېرته ته مثلا فکسډ پای غواړې فکسډ پای مطلب د پای قیامت په یو ثابت مساوي فکسډ کاوس خلاص دلته ورکړئ پای کاوس خلاص کاوس بند بیا کاوس بند انټر کړه دا فکس ثابت قیامت یعنی مطلب 3.14 که دا 14 نفس غواړي نو بیا ورته ولیکه فکسډ کاوس خلاص صحیح ده کوم عدد 5 صحیح ده کامل ته ورکړه څو خانې اشاره غواړي
صفر یعنې هېڅ یې نه غواړم قوس بند که دا وګوره درېیم خو دا بیا لږ غلطي ورکوي هماغه داسې صحیح دی 14 لکه 14 قیمت کې ډېر تغیر راولي صحیح ده ګوره فکس قوس خلاص صحیح ده پای قوس خلاص قوس بند بیا قوس بند انټر کې دا وګوره 3.14 صحیح ده بل چې دا راوند هم څه له منځه وړي اشاریه مثلا تاسو دلته لیکلي وي تنخواه او دلته مو څه لیکلي وي میاشت تنخواه د ورځې تنخواه مثلا که زه ووایم چې مساوي دا سیلري تقسیم که په څو باندې مساوي سیلري تقسیم که په څو باندې 10 انټر یې کړه اوس که درته ورکړم 4000 دا وګوره اشاریه ډېر ورسره راځي که نه ورسره راځي تاسو یو څوک وایي مثلا د اشاریې دې څنګه وي ورسره کمه دې ورسره راځي صحیح ده یعنې 2 خانې اشاریه غواړم مساوي راونډه قوس خلاص دا د تقسیم که په څو باندې په 10 کامه مو چې کله ورکړه دا د معنی څو خانې اشاریه غواړي وینې نمبر ډیجیټ څه مطلب څو خانې اشاریه غواړي ځوان چې یوه خانه انټر یې هغې قوس بند کړه انټر یې کړه اوس دا لاندې چې اپلای کړي کنټرول ډي وګورم څومره عدد چې تاسو دلته لیکلي هلته به څو خانې اشاریه راځي یوازې یوه خانې مثلا دا عدد مې تقسیم کړو وګوره یوازې څو خانې راځي یوه نو راوند په مرسته موږ کولی شو دا اشاریه څنګه کړو له منځه یوسو څه وایې ته لاړ شم که څه وکړم خوښه تا ده نه به درته خوښه نه دا خو ختمېږي نه کومه درس پاتې ده ریاضي مې دومره نه ده دا نه دا ریاضي دی تاسو نه دا بل ډول ده ما خپله چې ریاضي د هغه د الجبرا په نوم باندې ده هغه کېدای شي تاسو نه وي زده هغه خاص کمپیوټر خپله ریاضي ده د هغه په نوم ده الجبرا دې کې بیا تقریبا زه ښه یم زده مې ده لکه دا تړلې په دې پورې ده نه دا بل ډول ده دې کې بیا کېدای شي تاسو نصیب کړئ هغه نه خاين دا ده اوس لکه دلته کرټیشن پراډکټ ده ودرېدو کرټیشن پراډکټ اوس ماته پته لګېږي د ډیټابیس کې کله د دوه ټیبلونو په مابین کې ریلیشنشپ نه وي ته یو ټیبل ځینې جوړوې د هغه یو ریکارډ په بل کې ضربې وینې R1 ضربې R2 دا معنی د یو ریکارډ ټیبل د یو ټیبل ریکارډ راځي بل ټیبل کې څنګه کېږي به زه وګورم up tuples from R in دومره produce a relation that has the attributes of R1 in R2 and include a tuple of tuples روګانو ته کېږي all possible combination of tuple from R1 in R2 دواړه سره جاین کوي سره ضربه یې یو کې مثلا دوه ریکارډ یې بل کې څو ریکارډ یې 15 دوه 15 کې څو کېږي تا ته به لاس ریکارډ شي دا نه همداسې ډیویژن د یونین د مثلا اکویشن د دې شیانو باندې بیا تاسو نه پوهېږئ لکه د کرم یو د ریاضي پام به دی دا حافظون بیا دا شی دا ټول ریاضي مسایل دي